اروايې شننه. سلامونه سړي مشي، سهار مو په خیر. په دې هیله چې راک روغ جوړ خوښ او خوشحاله بایست. سهار مو په خیر، د ټولو د سهار په خیر وي. تاسې هم راته راک روغ خوښ او خوشحاله. زه مالیار له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم، په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي. اروا شننې ته ځانګړې شوې خپرونه ده. ارواپوهنې باندې بحث کوو، هغه ستونزې چې په ارواپوهنه پورې اړه لري. اوس کومې ستونزې چې ځوانانو یا هم لوړ عمره کسانو ته مخته راځي. نن بیا هم پر ډیپریشن یا ژور خفګان باندې بحث کوو، په دې هیله چې تاسې هم راسره برخه واخلئ، خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ او یا هم خپلې کومې پوښتنې. خپرونه کې یوازې نه یم راسره، ارواپوه سید حبیب دانشیار صاحب هم ده. دانشیار صاحب ستړی مه شئ، سهار دې په خیر. محترمو کارمندانو او خوږو او ګلونو اورېدونکو، امید لرم چې ټول روغ او خوشحاله وي او په سهار ډېره مننه. ژوندۍ خپرونه ده، کولی شئ اورېدونکو تاسې هم راسره برخه واخلئ. هر چېرته چې یاست او زموږ غږ اورئ، اړیکې شمېرې دي 0 4 4 0 شمېرې. د انټرنیټ پر څپو باندې هم کولی شئ خپلې پوښتنې راسره شریک کړئ، نظریات راسره شریک کړئ، هغه څه چې موږ به تاسو په خپرونه کې وایو. وقفه اخلو لنډه، بیرته ژر راګرځو. اروايې شننه. اروايې شننه ارواپوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه. په دې خپرونه کې برخه واخلئ او خپلې رواني ستونزې مو له ارواپوهانو سره شریکې کړئ. دا خپرونه هر یک شنبه او سه شنبه سهار 10 بجې له شملې راډیو څخه مه هېروئ. اروايې شننه. بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلاست. یو ځل بیا وایي د ټولو د سهار په خیر وي. ارواپوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه ده. زه مالیار او راسره ارواپوه دانشیار صاحب یې تاسې پر مخ باندې وړو. کولی شئ برخه راسره واخلئ او کومې ستونزې چې لرئ له موږ سره یې شریکې کړئ. دانشیار صاحب مخکې هم موږ پر خفګان باندې بحث وکړو، ژور خفګان، لاملونه یې هم موږ وویل. دا چې ولې پیدا کېږي، منځته راځي، له بده مرغه په زیاته کچه ځوانان هم ورباندې اخته دي او له دې ستونزې سره مخ دي. دا چې نن به په کومه موضوع د خفګان په کوم اړخ باندې بحث کوو، له تا نه به یې ووارم. لکه څنګه چې تا وویل، ټوله نړۍ کې په هرو 100 نفرو کې د 3 نه الی 9 کسانو پورې ډیپریشن دي. په غونډه نړۍ کې حدوداً 9 میلیارده خلک به پکې اوسېږي. په دې کې اکثریت خلک ډاکټر ته مراجعه نه کوي. کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي، متاسفانه د ډاکټرانو د خوا د دې تشخیص سخته مسله ده. یعنی دی نه پوهیږي چې دې مشکل آیا ډیپریشن ده، ژور خفګان که نه. درېیم مسله یې دا راځي چې اکثریت خلک کله چې ماسې یو عادي بهبود په خپله مریضۍ کې وویني، د تداوۍ نه یې لاس اخلي. بل مشکل دا دی چې اکثر هم دغه مبتلا په ډیپریشن یا ژور خفګان باندې هغه کسان عملاً په هغو لارښوونو باندې چې د ارواپوه د خوا ورته ویل کېږي په هغو باندې عمل نه کوي. نو مو مخکې په دې باندې څو بحثه وکړل، خبرې مو پرې وکړې. اوس مو غواړو چې په مانیک یا 2 قطبي
یا شیدایی بخش د ژور خفګان باندې بحث وکړو چې د عوامل څه دي. مخکې د یوه قطبي بخش باندې د ژور خفګان بحث کړی و، اعراض او علائم یې ویلي و. بیا هم که وایې هغه علامې یې ښیي ورته، که وایې چې نه ځینې تېرېږو هم داسې په لنډو کې به بیا راته ووایې. کله چې دی په هغه د دی خوی او اخلاقو کې تغییر راشي، بې حوصلې شي، کله چې دی په تحرک کې ضعیفوالی راشي، حتی په تګ او په کار کې، کله چې دی څه د وسه نه کي، کله چې دی ناامیده کي، ناامیده وي، کله چې دی ځان ملامت بولي د همیش دپاره او په ځان باندې او په خپلو کړنو باندې ناامیده او پښیمانه وي، کله چې د دی په خوب کې اختلال راشي، مشکلات راشي، یعنی خوب یې کم شي، کله چې سهار دی ډېر غمگین او مازدیګر خواته یو څه ښه وي، کله چې دی په خوراک کې په اشتها کې کموالی راشي، 10% احتمال شته چې هغه زیات شي او وزن د دی ډیر شي، د دی په قوای جنسي کې ضعیفوالی راځي، حافظه یې هم ضعیفه کي، هغه تصمیمات چې دی مخکې درلودل، کارکر د ذهن یې ضعیفه کي او د خلکو سره روابطو کې تغییر راځي، انزوا انتخابوي د ځان لپاره، همیشه غمگین وي، پریشانه او ژړغونډی وي. دغه یو عمده نښې وي چې ډېر مننه. دوه ګودي خفګان یا د قطبي خفګان له څه پیدا کېږي اړیکه راخلو؟ له هغه نه وروسته به زما پوښتنې ته راشو. سلامونه سړمشي، سهار مو په خیر. اړیکه مو له لاسه ورکړه، مهرباني. دا ژور خفګان چې دا مخکې مو بحث پې کړی، دې 15 سلنه احتمال شته چې دا بخش په مانیک یا شیدایی باندې یا دوه قطبي باندې بدل شي. 15 کسان په هر 100 نفرو کې چې په ډیپریشن باندې اخته دي. دې اعراض او علائم برعکس دي. زیات متخصصین، زیات ارواپوهان په دې نظر دي، په دې باور دي چې وراثت په دې کې ډیر شرط ده. 80% احتمال د وراثت ده چې دغه به پلار او مور په دې باندې د ژین د خوای بولی مبتلا وي او دی به په میراث د مرض راوړی. غیر دغه هم خلک په اخته کی. دې اعراض او علائم پر ضد د هغو دي. کوم مخکې چې وویل یو سړی خپل خوشحالي د لاس ورکوي، په یو قطبي کې دا وویل او و انزوا انتخابوي، خو دا شخص 2 برابره انرژي پیدا کوي. یعنی د خندا، د خوشحالي، د خبرې ته حد لوړې ډېري. 2 مسله د دا راځي چې دغه سړی ځان ډېر مهم بولي، در حاله کې چې هغه سړی به ډېر عادي سړی. یو خو انسان طبعا هم ډېر مهم ده او مهم وي، خو په داس حالات کې چې دی بیخي ضعیفه انسان وي، د کړنې ډېرې ضعیف انسان وي، دی ځان ډېر لوړ شخص بولي. مثلا فکر کوي چې زه بیخي پاچا یم، زه حکمران یم، زه یو کماندان یم، زه یو والی یم، مثلا داسې یو څه وایي او خلکو ته بیخي په ټیټه سترګه ګوري. همیشه په دې فکر کې وي چې نور باید د ما د اوامرو اطاعت وکړي، بیخي ځان مهم ورته ښکاري. یو علامه ده نور خلک خو بیخي باید داسې وي چې فقط هغه د امر ته غوږ نیولی او عملي یې کړي. 2 مسله یې دې سړي دلسوزي، مصارف، خرڅ څو برابره کی. یعنی په داسې وخت کې که د داسې شخص سره مخامخ شي، شاید دغه دار او نادار یې ټول د تا دپاره قرباني کي او میلمستیا درته وکړي. په داسې حالت کې چې هغه عادي حالت وي، سړی نارمل حالت وي، په هغه وخت کې ویني چې بیخي د یو کور تباهي راځي. دی دا نه ګوري د 1 میاشتې، 2 میاشتې، 5 میاشتو خرڅ هم په یوه ورځ باندې کوي. نوي تصمیمونه نیسي دا سړی، ډېر یې مهم بولي. یو عادي کار دی، یوه کسب نه بل کسب ته طرف کوي، دی بل کسب نه بل کسب ته طرف کوي. نو هغه کسب کې به هیڅ درآمد او کار نه وي، یعنې ګټه به نه وي پکې، خو دا یو اقدام ورته کوي او ډېر یې مهم بولي. بله مسله، مسلسل خبرې بیخي ډېرې کوي. یو داستان شروع کوي، ټول د خپل ځان په صفات باندې په تعریف او تمجید د ځان صفات خبرې کوي او ډېره ادامه ورکوي، خو وروسته وینو چې د ده نه اصلي سرمنشه د خبرو ورکوي. هر څوک چې د خبرو معنی وګرځي، دته ډېره خواشینی او جګړې ته هم آماده دی، زر بې حوصلې کی هم.
مخکې چې په عادي حالات کې یو نفر یو مثلا 6 ساعته کار کوي، دی په دې حالت کې 14 ساعته کار کولی شي مسلسل بیله خوبه. یعنی خوبم په ټوله شپه ورځ کې شاید 2 ساعته یا 3 ساعته خوب ولري. جنسي قوه هم څو برابره دی د قوي کیږي. خو کله چې د ممانعت په یو کار کې څوک مانع یې ګرځي، د غوسه د جګړې دپاره آماده ده، د جنجال دپاره ورته آماده ده. بې حوصلې وي، هر څه د لاسه ورکوي په ډېر عادي شو باندې، نوي تجارتو ته ملا تړي. دغه اکثره عمده عوامل دي د دوه قطبي بخش. ډېره مننه دانشیار صاحب. په یو قطبي خفګان کې موږ وویل یو قطبي خفګان د یو څه له لاسه ورکولو په یو څه پسې د خفه کېدلو یا هم د یو چا د وفات او یا هم له هغه سره چې ډېره مینه لري له تمه د لرېوالي منځته راتګ ده. دوه قطبي خفګان څه فرق ورسره لري؟ په یو قطبي خفګان باندې ډېر خلک روږدي کېږي او که په دوه قطبي خفګان باندې؟ ما خو مخکې وویل چې په هرو 100 نفرو کې په دوه قطبي تکلیف باندې مریضۍ باندې کم خلک، یعنی په هرو 100 نفرو کې چې په ژور خفګان اخته یي 15 نفره احتمال شته چې په دوه قطبي خفګان باندې د منځته راتګ لاملونه به یې څه وي چې یو چا ته دوه قطبي خفګان یعنې دومره ژور خفګان رامنځته کېږي؟ ما وویل چې دا اکثریت ارواپوهان په دې باور دي چې دا بخش د وراثت ده، 80-90 یعنی میراثي به وي. بیا په همدغو 100 نفرو کله چې دا څه اوږده شي د ژور خفګان د دی اوږد سي 15 نفرو ته دا احتمال شته چې دا دوه قطبي خفګان پیدا شي یا روان شیدایي یا مانیک ورته وایي. ډېر مننه. د WHO راپور په اساس باندې تر اوسه پورې 350 میلیونه کسان یوازې په ژور خفګان باندې روږدي دي، له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي. 0 واویا واویا 400 واویا یو اتیا 0 ساعتونه شپږ نوي شپږ نوي 25 0 شپږ اتیا شپږ نوي شپږ نوي شپږ ویشت او 0 شپږ اتیا شپږ نوي شپږ نوي شپږ ویشت شمېره که ستاسو په درانه چوپړ کې دي. بله شمېره هم شته 0 ساعتونه شپږ نوي شپږ نوي 4 شمېرې. کولی شئ را سره برخه واخلئ. د انټرنیټ پر صفحو باندې هم موږ لایف شته، هلته لاړ شئ زموږ پاڼې ته د خپرونې اړوند هر څه چې لرئ له موږ سره شریک کړئ. دانشیار صاحب دوه قطبي خفګان تر څومره کچه له یو قطبي خفګان خطرناکه ده او پایلې څه دي؟ پایلې خو د دواړو خفګانو همدغه دي چې مو هر څوک ځان وژنه کوي، د هغو به یعنې په 100 کې 90% دی 50 سلنه لوړه هغه اشخاص به خامخا په ډیپریشن یا ژور خفګان باندې اخته وي دا کسان. دوه مسله به دا وي چې هغه کسان چې په دغو مریضۍ باندې اخته کي دا خلک به حساس خلک کي، تعادل او میانه روي به نه لري. د هر څه دپاره یو قانون شته. اوس که د تی په بخشه کې مثال یو نارمل فشار وګورو 80 په 120 باندې ټیټ یې 80 ده، لوړ یې 120 ده. خو که د دې نه ضعیفه شي مریضي ده، که د دې لوړه شي مریضي ده. صحیح؟ دا یو نارمل حالت ده. ژوندم باید تعادل او میانه روي ولري. په نارمل حالت کې په نارمل حالت په دې معنا چې که ته دومره ټمبل او بې پروا ویم بدبخته کې، که ډېر حساس ویم بدبخته کې. ژوند مخکې مو په دې باندې ډېرې خبرې وکړې چې ژوند کې خوږې او ترخې شته. دا عین دي زنځیر حلقې دي یو د بل سره تړلي او ډېر شیان قابل دي پیشبینۍ هم نه دي. په ژوند کولی شي سړی په خپله توانایي د ذهن چې خدای ورکړی انسان ته 90% پیشبیني وکړي. خو ډېر داسې شیان دي چې مثال هغه عمده بخشونه د ژوند قابل دي پیشبینۍ نه دي. که مخکې مو په دو بحث کړی و چې دنیا ته راتګ د تا په اختیار نه ده، د دنیا نه تګ د تا په اختیار نه ده. بعضې غټ مشکلات دي چې قابل د پیشبینۍ نه دي، مرضونه دي قابل د پیشبینۍ نه دي. یعنې 10% 15% 10% 15% ژوند قابل د پیشبینۍ نه ده. یعنې موږ هغه توانایي چې خدای موږ ته راکړې ده همیشه هم د ټولو کارو دپاره په خدای باندې توکل وي، په ځان باندې هم توکل وي. یعنې په دې معنا چې انسان هیڅ کله کامل کیږي نه، په سمت د کمال حرکت کوي.
نو هر څوک چې ووایي چې یاره زه کامل یم یا رسېدلی یم یا ټول ژوند قابل دی پیشبینۍ ده دا فکر کوم افراط ده او مبالغه ده. ژوند هم دا وضعیت، سترګې د انسان فریب خوري، غوږونه د انسان فریب خوري. بعضې وختونه موږ زیات ځایونه وینو چې ځان په حقه بولو، خو وروسته وینو چې موږ په باطله یو. یو څه موږ ډېر جدي نیسو، وروسته وینو چې دغه ډېر مهم نه دي. په یو عادي شو باندې خوابدي کیو، خفه کیو، وینو چې دا د خواشینۍ وړ نه دي، قابل د خواشینۍ نه دي، دومره اهمیت نه لري. که مخکې هغه ناپلیون هیل وایي چې غونډه نړۍ د فکر خرابوالي په اندازه باندې ارزښت نه لري. رښتیا هم وایي، په دې معنی چې موږ هغه وخت یو شو ته فکر خرابوو چې څه د لاسه ورکوو. نو په ژوند کې د موفقو انسانانو دپاره اولین شرط دا ده چې هغه په صابره خلک وي. خدای په قرآن کې هم وایي ان الله مع الصابرین، وایي زه د صابرانو سره. صابر توب په معنا د ټنبلۍ نه ده، په دې معنا نه چې زه هیڅ نه کوم عمل ته پروت یم، زه صابره یم، صبر کوم. د ټول حس نه، د ټول فکر نه، د ټول توان نه، د ټول انرژۍ نه باید استفاده وکړي. وروسته که یو کار نه کړي، په ټولو خواو تا تلاش کړی، ته باید په دې پوه وې چې په دې کار په کړلو کې، یعنې ته کړلو نه یې په نه کړلو کې غټ خیر ده. بعضې وختونه موږ داسې یو کار خیر بولو، خو شر وي د موږ لپاره. یو کار شر بولو، خیر وي. هغه خلک چې ډېر توند ځي، هغه خلک چې ډېر افراط او تفرید کوي، په دې معنا ده چې بریا ته نه رسېږي. همداسې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داستان ده چې یوه ځای ته تللی، نور صحابه ملګري ورسره وو، نو هلته یوه وبا راغلې وه. بیا نو ورته وویل چې تا هلته مه ځئ، چا ورته وویل چې هلته وبا ده، تا ملګري او ته به هم پرې مبتلا شې. نو ده تصمیم ونیوی چې دغو ځای نه راوګرځي. یو صحابه ورته وایي چې ته د خدای د تقدیر نه ځې؟ دی ورته وایي نه، زه وایي خدای ته پناه وړم. بالاخره داسې خبره ورته کوي چې د عقل نه استفاده وکړه، په خدای هم توکل وکړه. په دې معنا باندې که داسې اوس فکر کوو، په یوه سړک باندې موږ تېرېږو، یو بلې خوا نه موټر راځي، که موږ سترګې پټې ونیسو او دا خبره وکړو چې په پټو سترګو زه تېرېږم، توکل مې دی په خدای، خو ډېر احتمال لري چې موږ د ټکر سره مخامخ شو. نو سترګې باید یوې بلې خوا ته وګورو او توکل هم همیشه. اړیکه راخلو دا چې څوک ده. سلامونه سړمه شئ، سهار مو بخیر. السلام علیکم. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. څوک او له کومه ځایه؟ عبدالاحمد تسکین لندنو نه، خو اوس فعل نه، له کابل نه سره په اړیکه کې. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. موضوع نه به نه یې خبر، ارواپوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه ده، ژور خفګان باندې بحث کوو. که کومه ستونزه یا پوښتنه لرئ، مهرباني. داسې خپرونه مې نه تعقیب کړې، چې د خپرونه راته وړاندې کړه، ډېره مهرباني به دي. ارواپوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه ده، په ژور خفګان باندې بحث کوو. مهرباني که کومه پوښتنه لرئ. پوښتنه خو ولاکه داسې خاص پوښتنه لرمه. ډېر مننه، دا چې را سره برخه د وخت څخه بله اړیکه راخلو، دا چې څوک په لاین کې ده. ښه، اړیکه را سره پرې شوه. 0 واویا واویا 400 واویا 1 0 9 شپږ 9 شپږ 9 15 0 شپږ 8 شپږ 9 شپږ 9 شپږ. ارواپوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه ده، په ژور خفګان باندې بحث کوو. هغه څه دي چې ډېر کسان ورباندې روږدي دي. دانشار صاحب، کومه ستونزه چې اوس د خفګان د لا پراختیا باندې اغېزه شیندي، هغه ځینې کورنۍ ستونزې دي. دا چې څوک پکې خفه وي، خو یو څوک یې د هغه پېژندنه نشي کولی، درک یې نشي کولی. له هغه نه هاخوا ته سوا د پر مخ باندې یو داسې څه کېږي چې دی نور هم د ژور خفګان خواته ځي. بغیر له دې چې څوک له لاسه ورکړو، په یو چا پسې خفه سو، د مینې خبره منځته راسي. د کورنۍ په اړه، د ټولنیزو ستونزو په اړه ډېر کسان د هغې ستونزې په اړه باندې خفه کېږي چې هغه هېڅ په ده پورې تړاو نه لري، هم په وس کې نه وي. د کورنۍ تاوتریخوالی هغه څه کېدای شي چې یو کس په ژور خفګان باندې روږدی کړي. اصل د ژور خفګان د کورنۍ د مشکلاتو نه اکثریت د دې نه پیدا کیږي. یو خو دا که تا چې اشاره ورته وکړه، یو هغه څوک وایي چې په ډیپریشن باندې
اخته کی دا به احتمالي چې په کور کې به یو څوک وي چې هغه خپل هم په ډیپریشن اخته وي. یعنې د هغو نه په سرایت په دې معنا نه کوي چې همداسې ورسره کښېني، په دې معنا چې هغه دومره بدې ورځې کوي، دومره منفي شیان وایي چې یو بل څوک هم پرې مبتلا کوي. دوه مسله زه داسې وایم چې په دنیا کې ښه او بد نشته، ښه ژوند او بد ژوند. د انسانانو د ژوند دپاره یو قانون باید وي او قانون شته. ټول انسانان که مدني قانون دی که الهي قانون ده، دا د څه دپاره جوړي؟ دا د انسانانو د روغتیا، صحت، رفاه، ترقی، آرامش، پیشرفت دپاره ده. نو انسانان هیڅوک هم برتر ته قانونه نه باید وي. هر څوک چې افراط او تفرید کوي معنا د دې لري چې هغه سړی قانون ته درناوی نه لري او خپله د ستونزو نه مشکلاتو سره مخامخ کیږي. موږ دا چې الحمدلله مسلمانان یو که په کور کې اسلامي قانون پلی کو، هغه رقم که رب العالمین چې ویلی دی خو هېڅ عنوان به څوک نشي پلی کولی، موږ به هغه مثال عادت کوو، خدای د عبادت وګرځوي. د قانونه باید څوک لوړ نه وي. ډېر ښه. اړیکې باید نه راخلو، له هغه نه وروسته ستا خبرو ته راځو. سلامونه ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. غږ یې تر موږ نه راځي. له قانونه باید ډېر کسان دا وایي چې دا قانون موږ ته کوم ارزښت نه لري. له قانونه باید نه څوک پورته وي او نه څوک ښکته. مهرباني د دې په دوام د خبرې اورم. موږ په کور کې همیشه باید یو نظم او ډیسپلین د همدغو قانون از نشأت اخلي. نو دا په دې معنا چې اوس که موږ چېرته په کور کې نظم او ډیسپلین ولرو باید ټولو هغو ته درناوی وکړي. مثلا زه خپله یم په کور کې، په کور کې د مو تر 9 بجو پورې درسونه وي د ماشومانو لپاره. وروسته د 9 بجو څوک حق نه لري چې هغه ویښ پاتې شي. که ویښ پاتې کي بل اتاق ته تللی شي. دلته باید ګروپونه مړه شي، خلک استراحت وکړي. درس وخت د ماشومانو دپاره معلوم ده چې وروسته د 6:30 بجو دی درس لري. امکان لري بعضې وختونه خواړه نه وي پخلی نه وي شوی، 15 دقیقې نیم ساعت مخته او کته شي، خو په دو وختو باید درس ولري. مثلا سهار د جګېدو دپاره 6 بجو ماشومان او نور باید جګ شي. زه خپل هم احتمال لري 10 دقیقې 15 دقیقې مخکې شي او وروسته شي. مثلا دوستانو او ملګري همداسې په یو اتاق کې، اوس تاسو هم دلته یو قانون لرئ او خدای هر څه په طیب د قانونمندۍ باندې پیدا کړي. زه داسې وایم که قانون موږ محترم وشمارو، موږ خپله محترم کیو، موږ خپله محترم کی او خپله آرامش راته پیدا کی. دا په وطن کې مو چې دومره ستونزې اوج ته رسېدلې همدغه ده چې موږ قانون ته درناوی نه لرو. قانون د سهولت دپاره ده، د روغتیا دپاره ده، د آرامش دپاره ده. قانون ولې جوړي؟ د همدو دپاره چې انسانان پیشرفت وکړي، اسانتیا او پیشرفت وکړي انسانان. په همدې معنا ده. خو موږ دواړو مثلا اوس روژه ده په کال کې په یو معین وخت باندې فرض ده. مخکې روژه امکان لري چې سړی ونیسي، مغه فرضي ځای ونیسي، یا وروسته. اوس لمونځ ده وخت لري، صحیح ده. که اوس مثال خبرې ته د ماسپښین لمونځ په 10 بجو وکړي، بیا وایي چې زه په 2 بجو یا په 1 بجو پس د 12 وخت نه لرم، کی نه کی ما خپل وخت نیس نه. ولې؟ خو څه فرق کوي؟ ګوره هر څه په طیب د قانون دی. مو هر څه باید نارمل حالت ته ولاړ شو. هغه څوک چې په ډیپریشن باندې اخته کی، هغه څوک چې په ژوند کې د غټو ستونزو سره مخامخ کی، هغه څوک چې په شفاخانو په بندیخانو کې پراته دي، که موږ د هغو بیوګرافي وګورو اکثریت او افراط او تفرید کړی. یا یې قانون محترم نه ده شمارلی یا قانون لوړ سوی، تر قانون لوړ سوی. نو فکر کوم چې د انسان د روغتیا دپاره، د خوشبختۍ دپاره ارزو باید وي، تلاش باید وکړي سړی. پښتو کې یو متل ده، به خصوصا د موږ د وردګو خلک وایي پیو ما خوري داسې غوړي چې پیوزي مرغړي که سره کم داسې یوه خبره کوي. نو فکر کوم چې په ژوند کې هغه کسان چې ډېر یو څه جدي نه نیسي، هغه دینی بخش باید جدي ونیول شي، صحیح خبره ده. خو نور د ژوند کارونه باید سړی ډېر جدي ونه نیسي. که ډېر جدي ونیوئ دا په دې معنا هم نه ده چې ته باید ټمبله وي، ډېر ټمبل وي.
مشکلات راځي طبعا، په کور کې خرابي راځي، ماشومانو سره مثلا جنجال راځي، خو مګر هیڅوک هم دا حق نه لري چې قانون ته درناوی ونه کړي. اوس مثال ما خپله فیران کې ژوند کوئ، ما یو کتلاک دلته زړولی و چې په د اتاق کې سګریټ بند په اتاق کې خوب دا دی. زه پوهېدم چې د اتاق په کارو باندې به جنجال د ملګرو سره راتلی، نو د دې دپاره مې هغه کارونه ټول تقسیم کړي و، یوه پچه مې پیچولې وه. هر چا که خپل کار نه وای کړی قصدن په عمده ډول باندې په عمدي ډول باندې، نو هغو باید د اتاق خرڅ ورکړی وای. نو د ما نه په یاد کې یاره یو 15 کاله 14 کاله ما هلته عمر تېر کړی چې یوه ورځ مې چا سره جنجال راغلی وي، هم جګړه کړي، هر څه د قانون پر هر څه په تیب د قانون باندې. نو زه داسې وایم چې موږ په کور کې که د مور سره چلند دی، د خور سره چلند دی، مثال د ورونو سره چلند دی، د بچیانو سره چلند دی، همداسې د دی نه تقاضا همداسې ده چې باید قانون ته درناوی کړو. په ټولو کې هر څه کې گذشت باید وي، احترام متقابل باید وي، نو دا شان کې انشاءالله چې سړی خوشبختۍ ته رسوي. ډېر مننه، اړیکه راخلو. سلامونه څېړمشي، سهار مو بخیر. اړیکه را سره پرې شوه. دانشار صاحب، هغه کسان چې نه پوهېږي څرنګه موږ ژور خفګان باندې اخته یو او که نه، بیا زه لیوایم ورته که تاسې پرله پسې توګه په خپل ځان خفه احساسوئ او یا هم تاسې نشئ کولی په اسانه کارونه لکه د کور پاکوالی او ډوډۍ آماده کول ترسره کړئ. آیا خلک تاسو ته وایي چې تاسې تند مزاج او ډېر ژر په غوسه کیږئ؟ آیا تاسو د فکر تمرکز ستونزه لري؟ آیا تاسو خپل ځان د خپلې کورنۍ څخه جلا احساسوئ حتی که هغوی ستاسو په شاوخوا کې هم وي؟ آیا خپله دلچسپي مو په خپل زړه پورې کارونو کې د لاسه ورکړې ده؟ آیا تاسو د ناامیدي، بې ارزښتۍ او مجبوریت یا هم محرومیت احساس بغیر له کوم ستونزې یا بغیر له کوم سببه کوئ؟ آیا ستاسو همیش ستړی او د خوب مشکل لري؟ آیا ستاسو وزن په مشخصه توګه تغییر کوي؟ دا هغه څه دي که په یو چا کې وي نو دوی په ژور خفګان باندې روږدي دي. په ډېره کچه دانشیار صاحب کوم چې موږ وینو هیڅوک د دوو خبرو یا له هغه نه زیات حوصله نه لري. اړیکه راخلو، له هغه نه وروسته به پوښتنې ته راځو. سلامونه څېړمشي، سهار مو بخیر. اړیکه مو وصله، څوک او له کومه ځای؟ بل اړیکه راخلو. له دوو خبرو نه خواته له یو چا سره خبره کېدای نشي، یا هم دوی د ستړیا احساس کوي یا هغه څه وي چې دا هغه څه دی چې زه په خپله بیخي زیات تر نظر وینم. یو څوک هېڅ کومه ستونزه نه وي، یو داسې خواشینونکی حالت یې رامنځته کړی وي. دا ټول هغه څه وي چې په ژور خفګان باندې موږ ورباندې بحث وکړو چې دوی کومې ستونزې لري. د دوه قطبي خفګان نښې نښانې د یو قطبي خفګان معکوسه وي، ډېر خلک ډېر کار کوي، یا هم بیخي په زوره خاندي، یا هم هغه څه کوي چې له نورو نه غیر متفاوت وي، ډېر خوراک کوي، ډېر خوب کوي. ډېر خوب په ژور خفګان کې راځي. یو خو طبیعي ده، ما مخکې درته وایي چې بېرته مو حالت د نارمل ته راځو، که د فشار چې ټیټ اندازه یې اتیا ده، یو سل شل یې جګ فشار ده، که د دې نه افراط او تفریط وشي یا قطعي تاتیا یو سل شلو لوړ وي، نو دواړه خواوې مریضۍ دي. نو زه داسې وایم چې خوب خپل وخت لري، د شپږو نه ایله تا اتو ساعتو، شپږو ساعتو نه لا کم وي، تا اتو ساعتو ډېر لوړ وي خوب، نو دا به یا ټمبلي وي یا به یو بله ستونزه وي. خوراک وي، تاسو مخکې د دې چې ماړه شئ دوه درې ګولې یا لمړۍ چې موږ ورته وایي تاسو کمه وخورئ. خپله لقمان حکیم وایي چې که مو خېټه ډکه کړه بیا مو مغز ویده کیږي، فکر مو ویده کیږي. خېټه وږې وساتئ تر څو مو چې ذهن بیدار وي. نو په ډېر خوړو کې روغتیا نشته. موږ هغه خواړه چې هغه پوره ویټامینونه لري یا مرکبات خاص د میوو د سبزیو نه باید ډېره استفاده وکړو، او هغه قوي خواړه
هم کوي خواړه هم مثال د خبرې لکه غوښه او هګۍ او داسې شیان چې هضم یې سخت وي. د هګیو خیر در سخت نه راځي لکه د غوښې او د لوبیا او د داسې شیان د بیګا نه باید ډېره ونه خورو. په غرمه کې یا په سهار کې ډېر وجود ضرورت ورته لري. زه خپل اکثریت وخت د بیګا نه ډوډۍ نه خورم، د غرمې نه خورم، د بیګا نه خورم. خو بیا متفاوت وختو کې روغتیا فعالان داسې وایي چې تاسو په هرو 3 ساعتو کې خواړه وخورئ، خو کم داسې نه. هموږ تاسو خو داسې خورو، بیا خصوصا په اطراف کې په هغو وختو کې به موږ هم په اطراف کې ژوند کوئ. سهار به یاورې چای و، بیا په 10 بجو بیا توده ډوډۍ او چای و، بیا به غرمه بیا و په 12 بجو، بیا و په 1 بجه بیا و المازدیګر به بیا یو توده ډوډۍ را د ورځې به کوم 6 واره 15 واره خواړه راتلل. نو خوراک ته انسان ضرورت لري، خو په کم اندازه باندې. خوب هم همداسې که څوک په دې اندازه په دې وتواني چې د 6 نه تر 8 ساعتو پورې نارمل خوب ولري، خوب هم 3-4 پړاو ولري، که هغه څوک د بیګانه په یوه وار باندې ویده شي سهار جګ شي، نو ده د قوي خوب نه استفاده کړي. یعنې د دې سړي حالت نارمل دی. هغه څوک چې په هره 20 دقیقو 1 ساعت 2 ساعت کې د خوب راجګي بیا پرېوځي، نو د ده خوب هغه طبیعي خوب نه ده. که د غرمې سړی په دې باندې وتواني، سنت هم ده 1 ساعت یا نیم ساعت خوب وکړي، د انسان د روغتیا دپاره ډېره مهمه مسله ده او باید سړی ویده شي. خو مسلسل ویده کېدل پرېوتل، یا مسلسل کار، یا مسلسل بیکاری، یا مسلسل خوابدي، یا مسلسل داس خوشحالي په دې معنا ده چې موږ همیشه د خدای په نعمتونو باندې باید شکر گزار وو. یعنی که موږ شپه او ورځ د خدای عبادت وکړو، د یوه دغه تنفس ساه چې اخلو د دې په اندازه باندې د خدای شکر نشو ادا کولی، نو موږ همیشه باید د خدای شکر گزار وو. هغه کومې لارې چې خدای په موږ ته ښودلي دي، د خلکو د سهولت دپاره، د خلکو د روغتیا دپاره، د خلکو د خوشبختۍ دپاره، د ځان د خوشبختیو دپاره، خپله روغتیا، خپله خوشبختي، خپله رفاه او ترقي باید د خلکو په روغتیا او خوشبختۍ او ترقۍ کې ووینو. نو کوشش وکړو چې ټول خواوې مراعات کړو، نه تنها په یوه بخش کې. متاسفانه بعضې خلک دي چې په یوه خوا کې ډېر په مخ دي، نورې خواوې ډېر پاتې دي. ځینې کسان موږ وینو چې بیخي ډېرې پیسې لري، فقط د پیسو په پیدا کولو باندې پوهېږي. یعنی چې ودې ویني فقط د یوې ګټې فکر یې چې اوس مثال څه رقم دې ته وادار کړي چې یوه ګټه در سره وکړي. غب دی په دې باندې پوهېږي چې فقط پیسه کې خوشبختي ده. خو کله چې پیسې ته رسېږي، خوشبختۍ ته سړی نه رسېږي. بې پیسې هم خوشبختي نشته. یو سړی دی چې مثال د خبرې فقط په ښو اخلاقو پسې ده، مادي بخش یې ډېر ضعیفه ده، تنها ښه اخلاق هم کفایت نه کوي. یو سړی دی چې مثال د خبرې فقط یو کار ډېر مهم بولي، نه ده مهمه. یا یو سړی دی چې مثال شپه او ورځ عبادت کوي، کار هم عبادت ده. نو زه داسې وایم چې موږ ټول عرصې، ټول اړخونه د ژوند چې په توان او وس باندې مو یي، په میانه ډول باندې، په تعادل او میانه روۍ باندې تر لوړې سطحې پورې تلاش وکړو، خوشبختۍ ته د ما په نظر رسېږو او روغتیا ته رسېږو. نو هغه خلک چې یو څه جدي نیسي او مهم یې نیسي، اوس ډېر داسې خلک دي چې موږ ته کله مراجعه کوي ډیپریشن لري یا وسواس ناروغي لري، نو داسې یو څه وایي چې هغه د دې مشکل یاره 10,000 چنده ما خپله د دې مشکل درلودی او لری مې یو. اړیکه راغلو دا چې څوک د سلامونه ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. وعلیکم السلام. نه ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. څوک او له کومه ځایه؟ زه محمد خالد د وردګو څخه تېره شوی. له وردګو نه په خیر راغلی. ارواپوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه د په ژور خفګان باندې بحث کوو، ده چې ډېر ځوانان ورباندې روږ دي، د حتی لوړ عمره کسان. که تاسو کومه پوښتنه یا ستونزه لرئ، مهرباني. مننه. زه دا غواړم چې په کور کې یو هر وخت ما په داسې یو فکر یو خفګان جوړېږي چې ډېر خفګان سبب کېږي. زه په کور کې ډېر مشکل لرم. زه په کور کې چې کومه د نظمي نوم د هغه د حلولو لپاره د خپلې ښځې سره ستاسو په غږ کې لږه ستونزه ده، که چېرته خپل ځای ته تغییر ورکړئ، له همکار نه مننه کوو چې دا غږ راته پورته کړي. زه په کور کې یو مشکل هر وخت راته جوړېږي، چې د خفګان سبب کېږي.
چې په کور کې چې کومه د راتلونکي علم د هغې د حلولو لپاره د خپلې ښځې سره بحث کوم چې دغه بحث دا کومه بېنظمۍ دي په کور کې د هغه خدمت کوئ په ځای د دې چې مشکل حل شي د هغې څخه یو دعوه جوړه شي دغه شی زیات دي دا کم دي دا نه دي دا نه دي په دغه واقع بالاخره دغه شي دا په دې اچوي چې هماغه چې هغه کارونه نه حلېږي او ډېر ښه زه په دې هغه چې د کور نه ووځم او لاړ شم او د کور پرېږدم نو دغه یو سبب خفګان ما په هر وخت ویني دا مشکل نه حلېږي ډېر مننه که راډیو اوري نو راډیو ته غوږ ونیسي ستاسو پوښتنه موږ واخیسته ډېر مننه خوشحاله اوسئ د نشار صاحب تر څو تر هغو به دی اړیکه قطع کړي او راډیو ته به لاسرسی پیدا کړي ډېر خلک ستونزې ویني په حل یې نه پوهېږي ستونزه درک کړي د هغې د حل لپاره یو داسې لاره چاره نه لټوي هغه هم دا چې وروسته ژور خفګان ته ځي د ورور پوښتنه دې سمه واخیسته تر یوه حده پورې مې فکر کوم واخیسته چې دا وایي کله چې زه کور ته ځم له مېرمنې سره د کور په ګډوډیو بېنظمي باندې بحث کوم هغه یا به لږه دی زیاتی کوي یا به مېرمنه یو څه زیاتی کوي یا به هم مېرمنه د ده پر خبره باندې سمه رسېږي نه یا به هم شاید هغه کومه ستونزه ولري یا به هم دی یو داسې څه ته اشاره کوي چې هغه د ستونزې وړ نه وي خو دی وایي چې زه په کور کې بېنظمیو په ستونزو باندې بحث کوم له خپلې مېرمنې سره جار و بحث کوم حتی خبر اخر دې ته کېږي چې زه اړ سمه شخړه رامنځته کېږي او زه وایم چې زه له دې کور نه بیخي ووځم بیا هم سلامونه او نیکې هیلې محترم ورور ته وړاندې کوم ما مخکې وویل چې ژوند داسې ده چې ستونزې به طبعا وي پکې او د هر نوع غټ مشکل لپاره بهترینه نږدېترینه آسانترینه د حل لار وجود لري موږ دوه نوع کسان لرو موږ ځینې هغه کسان لرو چې دی خپله مشکل لري خپله اشتباه مني په یوه څه باندې نه پوهېږي خو مني یې د تغییر دپاره آماده یي حل کوي یې چا سره قناعت کوي غم بهترین کسان بعضې وختو کې متاسفانه موږ داسې یو کسان لرو چې څه رقم ووایم بل نوم بې ناخلم ساده به وبولم ځکه که داسې ووایو چې یعنې موږ بېعقل کسان لرو هغه به یوه بېادبه خبره شي ځینې داسې دي چې خپل هم دغه مشکل په دو قناعت کوي چې دا مشکل خپل هم په دو باندې پوهېږي چې زه اشتباه کوم دا د ما کړنې د هر قانون سره په ټکر کې دي بیا هم ادامه ورکوي خو بیا هم اولین شرط دا ده د دې کاکا دپاره د دې محترم ګل ورور دپاره د موږ دا ده چې انسانان د مینې او محبت تږي دي دی باید خپله د هغو په مقابل کې تغییر وکړي که دی په څنګ کې خپله مېرمنه او کورنۍ ورسره ولري نو دی باید فکر په دې پوه شي چې غونډه نړۍ ورسره لري هغه څه وایي د سارا غم به کور ته یوسي د کور به چیرې وړي که دی په خپل کور کې خپله مېرمن او خپله ماشومان په څنګ کې ونه لري نو دی باید په دې پوه شي چې هیڅ هم نه لري په دې ټول مشکل په دو مشکلاتو ټول اخته دي ته پې اخته یې زه پې اخته یم همدا کاکا پې اخته دی او په لکونو او زرګونو خلک بیا هم وایي که یې تاسې ښه ښځه نصیب شوه یا مو ښه خاوند نصیب شو تاسو به خوشبخترینه انسانان د ځمکې په مخ وئ که مو چېرته بد کسان په نصیب شول نو په دې پوه شئ چې تاسو نه یو فیلسوف جوړوي دا ځای د سوال ده چې اوس بد څوک مې په نصیب شي څنګه فیلسوف را سره جوړوي په دې معنا وایي چې په ژوند کې دومره تجربې تا ته کوي چې ته کولی شي د هغو په مورد یا د ښځو یا د نرو په مورد کتابونه خلکو ته ولیکې چې د خلکو خصلتونه وپېژنئ ډېر خلک چې طلاق ته ځي کومې ښځې چې طلاق خوري زه په دې باور یم چې اکثریت ګرامه به د مېړه نه وي ښځه اشتباه به کوي چې طلاق ته ځي کله چې یو میړه بل واده کوي معلومه خبر ده چې زیات اشتباهات به د ښځې داسې نه ده چې زه وایم چې ټوله خامخا ښځه ګرامه وي په نر کې به هم ګرامه وي مشکلات به وي خو یوه مسله داسې راځي چې په کور کې باید گذشت وي دواړه جانبی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله دا خبره کوي
چې که غیر د خدای نه بل چا ته سجده وای ما ښځو ته امر کوي چې د خپل خاوندان ته سجده وکړي. ته فکر کوه کله چې دومره حق لري په دې معنا چې په دې ناپاکه فرض کړي نو د دې غوښتنې قانوني غوښتنو ته خو طبعا باید احترام کیږدي. مثلا به درته وایم ښځه ډېر نشي کولی میړه بدبخته کړي، میړه کولی شي ښځه بدبخته کړي. مثلا په دې معنا خاوند که ډېر په تنګ شي بله ښځه کوي، ښځه نشي کولی غیر د قانون د لارې یعنې د ښځې د طرفه طلاق نشته د نر دپاره، میړه به طلاق ورکوي. ښځه که چېرته میړه طلاق ورکړي دغه اولادونه هم خلاصه ده، کتابي حق نه لري چې دغه اولادونه مور ورسره بوځي غیر توغه ماشوم چې شودي خوري. همدغه ښځه باید په دې پوه شي چې بل ځای د همدغو میړه په اندازه باندې ښه څوک نشي پیدا کولی. که چېرته میړه اشتباهات لري، توند وي، معتاد وي، ویلخرچه وي، په بدو لارو وي، داسې ورته وایي چې ګرانه شیرینه د زړه سره زه ته د یو وجود مو ده په یوه کښتۍ کې سواره یو دغه اولادو ته به نجات ورکوو. دغه اشتباهات دي. ونیسه داسې وکړو داسې وکړو په داسې یوه کې قناعت ورسره وکړي. هغه ښځې چې ضد کوي یا هغه میړونه چې د ښځو سره ضد کوي غیر د بدبختۍ نه بل ځای ته نه رسېږي. نو زه خپله د ټولو میرمنو خویندو نه او د ټولو ګلونو ورونو نه ګلونو خویندو نه د ما بیا هم دا تقاضا غوښتنه ده چې د میړه سره یا میړه د خپلې ښځې سره د دښمنۍ لاس واخلي، گذشت ورته وکړي، خپل وجود یې وبلي، ننګ او غیرت ورته معلوم نشي چې مثال خبرې زه د میړه سره مې دا تون چلند وکړي یا مې د ښځې سره ده تانه او پیغور ورنه کړي، خپل وجود یې وبولي. همدغه خوشبختي مال او منال او قدرت نه ده، خوشبختي یو احساس ده. او دا چې سړی د مشکلاتو د حل لپاره هیڅ کلم کامل مشکلات نه حل کړي، مشکلات به یې پیدا کړي به موږ به په حال پسې وو. اوس زه یم که مخکې ما چېرته خپلو بچیانو ته د ورځې 15 روپۍ معاش ورکړم هر یوه ته حاضري ورته لرم، که مو درس ونه وایي، که مو جنجال وکړي، که مو بده خبر وکړه تاسو هغه امتیازات باندې قطع کړي یا معاش نه درکول کړي. خو بیا هم وینم چې بعضې وختونه تخطي ځینې کوي خو بیا موږ هغه نادیده نیسو. نو زه داسې وایم چې اوس که دا ورور خپلې میرمنې ته وایي ته ښه خواړه ولې نه پخه ولې نن مالګه کمه ده، طبعا راځي یوه ورځ به سوځي یوه ورځ به مثال خبرې یو ځای د یاده بېوځي سم به نه یې جارو. خو که داسې وي چې مسلسل هغه کار په قصدن باندې کوي نو فکر کومه چې هغه میرمن خدای ته امیدواره یم چې د خپلې اشتباه په غاړه واخلي او د میړه نه هم بښنه وغواړي، میړه هم هغو ته بښنه وکړي، سخته مسله ونه نیسي، ګل غوندې د خوشحالۍ ژوند وکړي. هغه څوک چې ورته وایي مداخله یې کوي په کور کې داسې وکړه او پلانی داسې میړه ده یا ښځې ورته وایي یا میړونه ورته پلاني داسې ښځه ده ته پلانه یې ته بیستانه یې، یو ته بل نه بهتره ځان ونه بولي او کارونه مشترک وکړي په مشترک ډول باندې. دا مهمه ونه بولي دا د ښځې کار ده دا د میړه. خو زه خپله په کور کې پخلی کې کومکې حتی د کالیو په مینځلو کې کومکې جارو ته کومکې بې د دو چې هغه معنی ګرځي. خو بیا هم ځینې دوستانو خپلوان شاید وویني چې ته یو استاد یې اتاق جارو کوي یا کالي مینځي، د ما دپاره مهمه مثلا دا د افتخار خبره ده څوک چې په کورنۍ کې مرسته کوي. کله چې زما مور کور کې یوازې شاید غږ مې اوري یا مې غږ وانه اوري ټول هغه څه چې یوه میرمنه یې پر غاړه اخلي زه دې ته هیله مند یم. موږ دا هیله او دا تمه لرو او دا مو هڅه یو چې هغه موږ ترسره کړو. په کورنۍ کې تر ټولو هر څه چې خوشبختي راولي مشترک کار او یو بل له زړه نه بښنه کول دي. دا هغه څه دي چې یو کورنۍ خوشبختي ته وړي. ستا د خبرو لنډیز به زه په لنډو کې ورته وایم خپرونه رانغاړو نور نه د خپرونې وخت بیخي پای ته رسېدلی یو بل ته د بښنه وکړي د یو بل په تېروتنو د دواړه کار وکړي یو بل د خپله تېروتنه ومني ولې زغمي حالات یې کنټرول کړي د نورو په خبرو پسې د سر نه ګرځوي دا چې هغه داسې ویل هغه داسې ویل هغه داسې ویل که یې له یو چا نه یو څه کار قصدن یې کوي تاسې خپله وکړئ تاسې خپله سر ته ورسوئ 4 ځل 5 ځل هغه خپله دې ته واداره کېږي چې ستاسې د دې کار مخه ونیسي او خپله سر ته ورسوي. د یوې ګډې خوش کورنۍ د خوشبختي راز یو بل ته بښنه کول او په مینه ژوند کول دي. د خفګان خپرونه نور پای ته رسیږي. ارواح پوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه ده. تخنیکي همکاره وه چې د خپرونې وخت بیخي ختم شوی ده.
دا چې زه مالیار او دانشیار صاحب بیا ستاسو درانه چوپړ ته راځو، تر بیا مو په لویه لاس سپارم ښې چارې. خدای پامان، خدای مو سپارلی. اروايې شننه، 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 شننه.